صاحب د سود پیسو کې یو وجي صاحب دی چې څښاک وباسي. د سود پیسو کې یو وجي صاحب دی چې څښاک وباسي. دا خلک ګوره د ډمبرو نه هم شات وباسي. د سود پیسو کې یو وجي صاحب دی چې څښاک وباسي. دا خلک ګوره د ډمبرو نه هم شات وباسي. او په داسې ملک کې مې ګزران دی چې تپوس مه کوه، شتمن خیرات غواړي، غریب پکې زکات وباسي. یو څو شعر نور وایم چې ښکاري چې ما څه بې عنوانه زندګي تېره کا، ځکه مې ډکه د ارمانه زندګي تېره کا. جان صاحب صاحب زه چې د ستا سوري ته سوځم، ته زما سوري ته، مونږ لمبو کې جوړ جانانه زندگی تیرا کا. او حیران حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پیژنې عزیرا. حیران حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پیژنې، ته څه ما بغیر له تا نه زندگی تیرا کا. او د کمې راسې چې مې ستا سوری د سره تلی ویمه که ما بغیر اسمانه زندگی تیرا کا. او عزیز لالا چې ستاسو کډې سېځلې تاسو مړه وئ جوړی، چې ستاسو کډې سېځلې تاسو مړه وئ جوړی، تاسو بغیر له تیر کمانه زندګي تېره کړه. لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بند دي، لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بند دي، دغسې موږ د غره له شانه زندګي تېره کړه. او کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه او ما د ځانه زندګي تېره کا. او بسره نن هغه سړی ټوله دنیا پیژني، تا په دا خپله خونه ورانه زندګي تېره کا. انور مانیوال صاحب چې یو نظم ویم د مشرانو دپاره ویمه چې ستا په دې ستړي انځور څه مقدمه ولیکم. تاج اکبر لالا ستا به بیا ویم خیر دی. ستا په دې ستړي انځور څه مقدمه ولیکم، دې کې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي. دغه اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي لکه لیوه چې چېرته د غره په سر اوسی ماتوي. په دې انځور کې یو ماشوم د پرلتی غزولې دانغري په خوا کې ناست دی، الوګان وریته وي، مخې دی تور د تبخي په تور دی، پوزه پاکۍ د یو ویشتمې صدۍ جنګ ته جوړې ځان تیاروي. خو دی د نړۍ د پرمختګ د ناخبر نه دی، دی د سپوږمۍ په لوري تګ نه لا خبر نه دی، دی لا خبر د نوي دور د انسان نه دی، دی لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه دی. په دې انځور کې یو بابا جوړی مانځله روان دی. کیسر مانیروال صاحب په دې انځور کې یو بابا جوړی مانځله روان، ځان په شیخپیر اکا ګیلاس کې مسله نیولې، یو دوو کسانو د لاسونو نه نیولې ښکاري، د یو کس مخ باندې څه توره سپینه ږیره هم ده، د استار په سر دی او په لاس کې تسبیح نیولې. خو یو بل طرف ته یو بل ځوان څوک ښاغلی ښکاري، ټوپی په سر، تسبیح په لاس کې پرتون کړی ښکاري. په دې انځور کې د یو ور مخې ته ډراټ ځوړند دی، یوې بوډۍ ته سر راویستی دی او تره ښکاري. خپل ماشومان راټولوي د حادثې د یرې په دغه نوي پرمختګ کې د تیارې د یرې. په دې انځور کې جانزیب صاحب د یو شاتو موچی ساه ورکوي، یو څو میږي ورته په سر ولاړ په تمه کې دي. اسمان ته سترګې غړی، سترګو کې یو سوال لري چې به مګسو ته ګبین څه بیا سرې پاتې شي. خو شامه په دې انځور کې په دیوال یو منظره ځوړنده، په منظره کې یو کشتی د سوړه سوړه ښکاري، خاص په پتان کې یو جاله د وینو لیدی شي. بل طرف وګورئ چې سر لاندې سپلی پرتې دي او مانکې په خپل سري څادر باندې اوده پروت دی، او سپینې شګې ویښتو کې زرورکې ښکاري. په دې انځور کې خو د ستا په ګوډو سر پروت دی، مخ دې اړولی دی
او خوله دې په بنګړو پرته ده، نری خوله دې د وحشت په ننګو پرته ده، یوه شلېدلې لوپټه دې په اوږو پرته ده. په دې انځور کې دا منظر چېرته کې ستړی نه شي. انیروال صاحب په دې انځور کې دا منظر چېرته کې ستړی نه شي. په دې انځور کې دا د شاتو موچی مړی نه شي. په دې انځور کې د بابا څوک مسله وانخلي. په دې انځور کې دا کښتۍ چېرته سیلاب یو نه سي. په دې انځور کې د بوډۍ بچي تېرو نه خوري. په دې انځور کې دغه وږی ماشوم مور په کار دی. په دې انځور کې نغري کې لږ شان اور په کار دی. بسره دغه انځور لږ شان بدلول په کار دي، چېرته په نوي انځورګري جوړول په کار دي. مننه. په دې ملک کې د تاج اکبر لالا دا فرمایش پوره کومه. دې ملک کې دا نظام څه عجیبه نه دی یارانو. دې ملک کې دا نظام څه عجیبه نه دی یارانو. باچا پکې راسور پړنده خره نه دی یارانو. مرید پکې د پیر په عقیده نه دی یارانو. باچا هم خپل مذهب ته اډاره نه دی یارانو. نو داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم وم په هېڅ نه پوهېدم. اکبره چې لا ماشوم وم په هېڅ نه پوهېدم. نه مې د پوزې پاکول زده کړي وو، نه مې پرتوک سم اغوستل زده کړي وو. د پلار نه پاتې شوم ډېر وړوکی. هره ورځ مور به مې وړو پنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې. په چا یې سپینې په چا سرې خرڅولې. چې مزدوري به وکړه ښه به م خوړه، چې نه به ونو بیا سړه به م خوړه. هر ماښام ستړې ستړې ماته به وه، ډانګې په لاس غوټۍ شاته به وه. تېنه بینسې به لار کې سپو خوړلې، شونډې به یې وچو اسویلو خوړلې. امیره چې د خبرت په پوهېدو شومه، د سکول د تلو د راتلو شومه، نو کتابونو له پیسې نه وې، زما بسته نه وه، جامې نه وې. ما مور ته چغې او سورې کړلې، منډې به ما تر دروازې کړلې. مور به په منډه راایسار کما، د سکول وړو ته به یې خوار کما. خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرق و زما او د خان زوی بسته کې یو 2 کاپۍ 3 کتابونه کېښوه، یو سلیټې سوی چاکونه کېښوه. بیا یوه ورځ به چې زه پاس شومه، زه ور داخل په بل کلاس شومه، بیا کتابونو له پیسې نه وې، هم قلمونو له پیسې نه وې. نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه. د کلي هر خان له هر خوار له لاړه. چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه، لکه ګلۍ چې د اسمانه راغه. کوټې ته لاړه، چې په پټه راوړه، پټ د پلو لاندې یې غوټه یې وړه، لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه، قلمونه لاس کې. ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه؟ دا کتابونه دې د کومې راوړه؟ بیا یوه ورځ وه، بیا یې ویم بیا یوه ورځ وه چې زه پاس شومه، زه ور داخل په بل کلاس شومه، خو بیا کتابونو له پیسې نه وې، هم قلمونو له پیسې نه وې. نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه، د کلي هر خان له هر خوار له لاړه. چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه، لکه ګلی چې د اسمان راغه. کوټې ته لاړه، سیب په پټه راوړه، پټ د پلو لاندې غوټه یې وړه، لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه، قلمونه لاس کې. ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه؟ مشاله ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه؟ دا کتابونه دې د کومې راوړه؟ ویلې ما سړه روټۍ خرڅه کا، ما ستا روزي په یو وټۍ خرڅه کا. اسمان ته یې وکته، بیا وبړېده، شوه په ژړا، خدای خبر څه ګڼېده. خو دومره مې واورېده چې یرازې که د قدرتونو د جهان خالقه، هغه روټۍ دې هم سړه رانه که. اسمان ته یې وکته، بیا وبړېده، شوه په ژړا، خدای خبر څه ګڼېده. خو دومره مې واورېده چې یرازې که د قدرتونو د جهان خالقه، هغه روټۍ دې هم سړه رانه که، خېټه دې هم چرې مړه رانه که.
نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي زما بستر هغه روټه یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده ما نه هېرو ما چې ته کوم نظم یادې زه ولاړم دې ته ګیرې ځم کوزېږم ستړی ښه د هغې نه مخکې د اقبال مومن صاحب یو دوه شعر ویمه چې ستاسو ملګری دی نو ستاسو درته دې ډالۍ وي دا چې موږ سترګو کې خواږه ستا د ترخو ساتلي دا چې موږ سترګو کې خواږه ستا د ترخو ساتلي دا مقایم روایتونه د پښتو ساتلي خبره دا نه ده چې چا کلي ته اور ورته کو خبره دا نه ده چې چا کلي ته اور ورته کو خبره دا نه چې چا خلک په تیارو ساتلي جانزیب صاحب خبره دا نه ده چې چا کلي ته اور ورته کو خبره دا نه چې چا خلق په تیارو ساتلی او هغه سړی چې په سړو کې به چا نه شمارلو هغه سړي ځان له فوجونه د سړو ساتلي هغه سړی انور مانیروال صاحب هغه سړی چې په سړو کې به چا نه شمارلو هغه سړي ځان له فوجونه د سړو ساتلي نو د وخت څپېړې که هر څو مې غېږ کې ورغښتلې خپلې نېستۍ لکه مې سره او سنه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بې وسه تېرولم لکه چې څرنګې غنم د ژرندې بل نه وځي ضرورتونه هم بې ځایه رانه جوبې وکړي چې چونګړو ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذوري لور ارمان رانه نیمګړی نه شي خو چې د معذوري لور ارمان رانه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د سختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پیکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پیکوړې واخله ما پې ځان غلی کړو محبوبه د ډېرې تنګ دستۍ د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې زه وکړو چې بابا ما له پیکوړې واخله هغې په سپورو سپورو شوټو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لوري هغې به شا شاته کته ما به مخکې راښکا د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په خپل سرو سکروټو د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټو چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بېوسۍ سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او په دې ورځې راته ناره چېرته نه پرېښوده د ډېرې ستړې له مې هم له غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري او ونه غواړي خو عزیز صاحب خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله ویلې بابا ماله ګوډی واخله کمې هر څو ورته بانې وکړې ما ولټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شو راته شوره معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذوري لور چشمې ماتې کړي څه په چلول مې د سترګو جماله چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذوري لور چشمې ماتې کې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم کنه چې درله اخلم کنه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ماله چشمې واخله بابا ماله چشمې واخله